بسم الله الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې څومره ژوندي موجودات دي دا د اوبو له وجې نه دا ژوندي موجودات دي او اوبه د انسان د ژوند لپاره هر هغه څه چې ژوندی موجودات ده هغه اکسیجن ته ضرورت لري د هغې لپاره دغه شان د اوبو ضرورت ده. نو صاحب شاه صابر صاحب وایي ذرې ذرې شي چې رڼا ته رسي لمر ته رسي ستوري له سختو نه تېرېږي چې سحر ته رسي په ما هم هغه څوک د کفر ګواهي ورکوي څوک چې زما په زور محراب ته ځي منبر ته رسي او غر د پیریانو خاپیرۍ د ترابان ورسي زمونږ د مینې کیسه سر وخوري چې سر ته رسي. همدغه شان دغه افغان مهاجرین چې راغلي دي لکه څه رقم چې ډاکټر صاحب نوروز عمر امید صاحب خبره وکړه دغه زمونږ یو کوم کلیوالو دوی د اوبو له وجې نه شکایت وکړه چې اوبو بندې دي. ګورئ دغه اوس زنانه روانې دي د دې کلي نه روانې دي تقریبا کیلومتر 2-3 کیلومتره لرې دوی اوبه راوړي په سر باندې راوړي عموم لارې کې به خلک ولاړي نارینه به ولاړي هغه بې پردهي الحمدلله دوی خپله حیا لري خپله عزت لري. خو موږ چې دغه افغانان چې دلته راغلي دي دا یوازې د دین هجرت نه ده راکړی چې هلته دوی وژل کېدل د دوی هجرت له دې عمل را شوی دا چې دوی عزت خوندي شي. عزت په دې خوندي کېږي چې دوی ته اوبه په ځای باندې ورکول شي د دوی تعلیم په خپل ځای باندې د دوی کور په پرده کې اوسېږي. دا چې دوی دلته دیج نه په اوبو باندې روان دغه پلانټ چې کوم د یونیسیف له طرف نه جوړ شوی دوی ته دغه تاسو ګورئ دغه باندې بند شوی دا اوبو باندې شوي دي. دغه ما خبره د صاحب شاه صابر صاحب په کربلا کې به سحر ویرنا شوي به وي چې د حسین پرې کړی سر د یزید در ته رسي. اوبه هغه څوک بندوي لکه څه رقم چې په کربلا کې بندې شوې وي دغه رقم اوبه دا رقم خلکو باندې بندېږي نو دا به ډېره ستونمنده دي خلکو ته تمامه شي ځکه چې اوبه ډېر حیاتي چیز ده. نو په هر صورت باندې د دوی دغه غوښتنه چې کومه ده د اوبو له اړخ نه کومه غوښتنه ده دې ته باید دولت ځایي دولت مشران د نړیوالې ټولنې باید دوی ته جدي پاملرنه وکړي. دغه د دوی روان دي میاشت 2 میاشتې به د ټول ځي خو په هر صورت باندې دوی ته باید د جومات لپاره د کورونو لپاره دوی ته باید د اوبو انتظام وشي. مننه کور مودان زنده باد یو جهان مننه.